د یو کلي په څنډه کې یوه ونه ولاړه وه چې هیڅوک نږدې نه ورتلل او نه یې غوښتل چې نږدې ورشي. نه دا ونه لوړه وه، نه پیچلې وه، نه مړه وه، نه د ښامار ځاله وه، خو هره شپه به دې د خلکو سیوري خوړل. ټول خلک له دغې ونې وېرېدل، خو یوه نجلۍ وه چې اینا نومېده، چې همیشه به له یوه فانوس سره ګرځېده او زړه یې له پوښتنو ډک و. ولې دلته سیوري ورکېږي؟ هغې پوښتنه وکړه، خو کلیوالو خبرداری ورکړ چې هغې ونې ته نږدې نه شي. خو د کلیوالو دې خبرې اینا لا زیات لیوالتیا ته اړ کړه چې پوښتنې نورې هم زیاتې شوې. یوه شپه اینا ورو ورو له کوره ووتله، د ونې لاندې کېناسته، خپل فانوس یې بل کړی و او انتظار یې کاوه چې څه پېښېږي. لومړی خو هېڅ ونه شول، بیا د هغې خپل سوری لکه د رنګ پټۍ د ونې ریښو ته ورسېده. خو اینا ونه وېرېده، په آرامۍ یې پوښتنه وکړه، ته وږې یې؟ د ونې تنه ورېږدېده او له ننه یو نرم غږ راغی، زه د لوبو دپاره نه خورم، زه د تیارو د بندو ساتلو لپاره سیوري خورم. ونې خپل راز اینا ته وویل او کیسه یې ورته پیل کړه او ورته یې وویل، ډېر پخوا ما یو تور سیوری چې روح وه څښلې وه چې غوښتل یې دلته شپه تېره کړي، خو دا روح لا هم زما دننه بنده ده. هره شپه سیوري خورم چې دا روح بیده وساتم او راویښه نه شي. زما دنده دا ده چې ستاسې خوبونه خوندي وساتم، زه نور هیڅ مقصد نه لرم. خو دا ونه له دې هر څه سره ډېره کمزورې شوې هم وه. دې ونې مرستې ته اړتیا لرله، یو ساتونکی ورته پکار و. اینا د ونې دا کیسه واورېده او ډېره چوپ شوه. بیا یې فانوس راواخیست او د ونې دننه یې سوري ته کېښود او ونې ته یې وویل، زه به هره شپه راځم. هغې وویل، زه به تا ته رڼا در بخم، چې ته سوري خورې زه به تا ته رڼا درکوم. د ونې پوستکی روڼ شو او باد ورو غږ وکړ او له هغې ورځې وروسته خلک له تیارو نه وېرېدل، ځکه چې یو زړورې نجلۍ د ونې کیسې ته غوږ نیولی و او د ونې په اصل مقصد پوهه شوې وه. او له دې وروسته اینا هر هغه چاته چې له سیوري وېرېدل او له دې ونې وېرېدل ورته به یې ویل، که ته خپل سیوری د دې ونې لاندې له لاسه ورکوې او تر څنګ یې تېرېږي، نو اندېښنه مه کوئ، ستاسو سیوري خوندي دي د یوې ډېرې ښې ونې په زړه کې. سلام پر ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. د نن کیسه به مو اورېدلې وي، د اینا کیسه او د یوې ونې کیسه چې سیوري یې خوړل. آیا تاسو هم داسې در سره شوي دي چې د یو څه په باره کې شک ولرئ، خو هغه داسې نه وي لکه څنګه چې تاسو فکر کوئ، ځکه چې تاسو یې له راز څخه نه یې خبر؟ نو که چیرې داسې شوي وي نو ماته یې هرومرو کامنټ باکس کې ولیکئ. د نورو لا ډېرو ښو کیسو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نښه ووهئ چې زما نوې کیسې ستاسو په سکرین راشي او خوند ترې واخلئ. د نورو لا ښو کیسو لپاره منتظر واوسئ. د اوس لپاره تاسو ټولو ګرانو ماشومانو ته ډېره ښه شپه.